سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. نن در سره د خپلې علاقې نه نیغ په نیغه باندې یم. ما سره خواته ولاړ دغه درې ځوانان چې په لاسو کې کوم ایواډونه اخیستي دي، نو دا ډېر د فخر ایواډ دی. دا داسې اخوا دېخوا ایواډ نه دی، دا ډېر د کار ایواډونه دي. په لار باندې یو سړی راځي د چترال نه، او هغه د کلي ته راننوځي او په کلي کې د یو چا نه د یو چا کور ته وراوړي او سونا د هغه نه راپټوي. تقریبا د څلور پنځو تولو پورې سونا دا د هغه کور نه دی راپټوي او بیا واپسۍ کې ځي. او دا درې ځوانان ورته په لاره کې ولاړ دي، تپوس ترې کوي چې تا سره په لاس کې څه دي. هغه ګوتۍ ترې راخلي، هغه کولاوي، ګوري دا هغه سره سونه ده. نو دی ورته بیا وایي، دی به راته پوره قصه هم کوي. دی ورته بیا وایي چې دا سونه په کوم ځای کې وه. بهرحال څه قصه چې هم شوې ده نو د شپې شوې ده، هغه قصه به مونږ د نیاز علي د خپلې خولې نه اورو. دغه نور دوه ملګري هم ورسره وو چې دوی د هغه شپه باندې څه کتلي وو، او هغه زموږ سره د خپل په خپله خوله باندې زموږ سره د هغې اظهار وکړي. نیاز علي نیمه شپه وه که نه، او تاسو څه کول؟ کور کې وای. نو څنګه کړش کړپ د باندې ولګېدو چې بای سړی راغلی دی غلا کوي؟ داسې درز واورېدو لکه څوک چې په دیوال راواوړي. نو چې زه را بیدار شوم نو دی داسې را روان او ما پې ور ټوپ کړ او خابو مې کړ او بیا مله دغه وکړل د ده سره دا سونه موږ برابر کړل. دا ستاسو څو ګاونډو د هغه د کور نه راواوړېدو او که نه ستاسو د کور نه د کوم کور نه؟ په دیوال باندې راواوړېدو. کور د دن نه راواوړېدو که د کور نه بار ته ووتو؟ کور ته راواوړېدو. کور ته راواوړېدو ګیټ په دیوال. نو تاسو ونیو سړی؟ مونږ سړی ونیو. نو سړي ته هم څه ویل؟ ډاډه وایه، ډاډه وایه. نه خیر ده، ډاډه وایه. ګپ لګو، دا زموږ خپل ګپ دی خپل منځ کې. سړي څه وویل؟ دا خو داسې واقعه وه ابراهیم تاج به یي چې په دغه سبا له شپه زمونږ لنټر مو د کور، مونږ ډېر ستړي شوي مو خدای شته. خدای زمونږ د کور په دې مخه لار ته دی، داسې کچه لار ده. دی په دغه لار روان و، بس دې کور ته راواوړېدو. بس دی پرې رایښ شو او مونږ چغې ووهله، خو ښه تېزه چغې ووهله. او بس مونږ خو بیا ګوریله پوځ دی ماشاءالله ښه ډېر ښه دی. بیا هم سړی سطح نه دی جوړ کړی. وال هم دی که نه؟ نو بس هغه به تاسو ته بغیر خو بیا پښتانه نه پرېږدي، هغه تاسو ښه پوهېږئ. خدای دې غل چاله په لاس نه ورولي. وایي خدای دې غل چاله په لاس نه ورولي. هغه د والو ځای بیا نه معلومېږي. خو بهرحال دغې ملګرو ډېر زیات جرأت کړی چېرته د دوی غوندې چې څومره هم غلي شي یاران، څومره چې هم زمونږ پښتانه ځوانان دي، پښتانه کوم زمونږ چې ینګ جنریشن دی، ینګ هلکان دي، هغوی له هم پکار دي چې د دې دوه هلکانو په شانتې کارنامه وکړي او د دوی سره بل د دوی مشر ورور دی د هغوی په شانتې کارنامه وکړي. نو چې غل مطلب څوک یو سړی هم بیا دا جرأت نشي کولی چې هغه دې غلا وکړي، ځکه چې دوی د دغې غل سره کم حشر کړی دی. نو زم چې د ده به په 10 کاله کې هم دا سوچ کې هم نه راځي چې زه به د چا کور ته واوړم او زه به غلا وکړم، ځکه چې دوی د خپله بهادري کړې وه. د دوی د بهادرۍ په ویاړ، د دوی په دغه کارنامې په ویاړ باندې دلته کې نن یو غونډه را جوړه شوې وه. د دغې علاقې سیچو صاحب هم راغلی و، د دغه کلي مشران سپېڅلي هغه مشران هم په دغه غونډه کې ناست وو. نو دوی ته پکې ایواډونه ورکړل. نو دا ډېر غټ یو د اعزاز خبره ده. دا به سبا دوی به ژوندي نه وي، د دوی به نوسي وي، د دوی به کړوسي وي، د دوی به را روان نسل هغه به دې ایواډ ته ګوري او هغوی به وایي چې زمونږ والد صاحب، زمونږ نیکه، زمونږ ډر نیکه هغه داسې یوه کارنامه کړې وه. نو ستاسو بچي، د دوی بچي او د دوی نوسي او کړوسي را روان ټول نسل به د دوی په دغه کارنامه باندې فخر کوي. نو غواړم چې د نړۍ هر بچی دې همدغه شانتې شي، هر یو ځوان د پښتنو هغه دې همدغه شانتې شي او د خپل کور او د خپل کاله خیال دې وساتي. د بار نه یو سړی بیا نشي راتلی چې هغوی زموږ په کور کې ګوتې ووایي، زموږ په کاله کې غلا وکړي. دا د یو سړي جرأت هم نشي کېدی، خو که هر سړي دا خپله ذمهواري وګڼله. ډېره زیاته مننه.